چې آیا د جنات دا د انسان په بدن کې داخليدلی شي کنه. ډیر خلک دین انکار کوي. بعض خلک وی مړی اوري کنه نو البته معلومات نه کیږي چې آیا اوس مړی نه موږ څنګه تاسو کو چې ته اوري کنه اوري چې د انسان په بدن کې داخليدلی شي کنه شي داخليدلی. دا خو څه خبره نه او وګورئ چې کوم انسان باندې جنات راشي هغه معلومات کړي. شیخ اوس دا خبره چې انسان په بدن کې جن داخلي دا په کومه طریقې سره داخلي دوه طریقه د جناتو سي چې انسان روحاني کمزوري غانه بجانه اوري کله به انسان سره مثال د جن محبت پیدا شي خو جن به هغه په بدن باندې عمل نشي کولای داخله دی بنشي نفرت په پیدا شي نشي به داخله سحر جادو به خو نه شي داخله. نو انسان هم ځینی د سي اسباب اختیاري چې دغه په جمانه د انسان په بدن کې جنات ور داخل شي. شیخ صاحب بل په دې جناتو په شیاطینو کې څه فرق شته کدا یو د الله پیدا کړي خو د چې کله سرکش شي سرکشه نو بیا د خلق من شریعت کې عام اصطلاح کې د شیطان ویل شیطان او بیا د سرکشي کله انسان ګرا شي کنه د دې سرکشي د وجه انسان تم شیطان ویل کی. خو شیخ د جنات قوي دي ک انسانان د طاقت په لحاظ باندې کوم یو. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو یو ځل بیا رڼا سټوډیو پودکاسټ ته تاسو ته هرکلی ویو. محترم ورونو د نن ورځ موضوع موږ سره چې دا جنات دي سحر دی. آیا د جنات انسان په بدن کې داخلي آیا سحر حقیقت لري څنګه به زه پوهېږم چې په ما باندې جنات دي څنګه به زه د علاج کوم. دا موضوعات دي چې انشاءالله موږ به په دې باندې خبرې کوو. موږ دعوت ورکړی د شیخ صاحب فهم الله ته. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم اورینې سوال هغه دا چې آیا د جنات دا د انسان په بدن کې داخليدلی شي کنه. ډیر خلک دین انکار کوي. شیخ محترم دا یو مسلمه خبره ده چې جن د انسان په بدن کې داخليدلی شي. دا د مشاهدین هم ثابت تا او قرآن و سنت هم ثابت تا. اگر چې بعد علما یا اهل علم طبقه شده هغوی د دین انکار کوي. خو صحیح خبره ده چې جن د انسان په بدن کې داخليدلی شي. قرآن کریم آیاتونو کې یو آیات کې دې اشاره شته چې الذي يتخبطه الشیطان من المس. سودخواره به داسې قیامت په ورځ لکه کوم انسان چې شیطان مسه کړی کنه یعنی جن مسه کړی جن پر راغلی. دغه آیات لاندې ډېر مفسرین د دې خبرې قرار کړي چې او جن د انسان په بدن کې داخليدلی شي. دغه حدیث په تشریح کې چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم دغه حدیث په تشریح کې اکثر اهل علم د دې خبرې اقرار کوي چې او جن د انسان په بدن کې داخليدلی شي. بل شیخ محترم کې یو سړی د دین انکار کوي کنه چې آیا جن انسان په بدن کې داخليدلی شي کنه شي داخليدلی. نو دا څه پټه خبره نه را. بعض خلک وی مړی اوري کنه نو البته معلومات نه کیږي چې آیا اوس مړی نه موږ څنګه تاسو کو چې ته اوري کنه اوري. ودلته مثال زموږ سره اختلاف راغی چې د انسان په بدن کې داخليدلی شي کنه شي داخليدلی. دا خو څه پټه خبره نه او وګورئ چې کوم انسان باندې جنات راشي هغه معلومات کړي شي هغه سره وګوري. نو مشاهده چې دا یو غټ دلیل له مشاهده او چې مشاهده کې وکړل شي د امام احمد بن حنبل رحم الله بارک رازي دا غزوه نو دې زوی وندا تاسو کو چې ځین خلک دي چې هغه وی چې جن د انسان په بدن کې نشي داخليدلی. نو امام احمد بن حنبل وته چې دا خلک دروغ وي بچا دا د انسان په بدن کې داخليدلی شو داغه په زبان باندې خبرې کوي او بلکې مختلف زبان وي. لکه سړی به پښتون جن په راغلی هغه په پنجابي وي او د سشته د مشاهده را الحمدلله ډیر د جنات انسانان راغلي دي مریضان هغه باندې جن راغلی هغه یو ذمہدار سړی موږ مشاهده کوي او هغه جن د انګلیش وی کنه چې سړی وته حیران شي او دسی کلیوال ماحول کې لوي شوی زنانه جنکی چې هغه د سکول په طرف هم نه ورغلي هغه باندې جنات حاضر شوی او هغه جنات باقاعده اردو کې خبرې کوي. لکه دا زموږ مشاهده خبره ده کوم عام خلک هم په دې باندې گواهی کوي خلک پیږي. ما یو کس سره غپ لګول نو هغه هم دا فکر وشيره جن د انسان په بدن کې نشي داخليدلی. هغه د مشاهده کړي ونه ما ورته د خبرې چې کوي د انسان په زمان باندې مثال هغه د سي بدل زمان وي کنه لکه دا غیر دلیل دی. نو هغه ماته وی چې نه د زمانه پور انسان کنټرول کولای شي چې زمان اختیار کې والی کنه خو نور نشي داخليدلی.
بیا هغه ته ما ویل چې تا خو دا مشاهده هم کړې چې انسان د خپل چې دی کنه کله د اوچته کی جن به کې داخلي خپل اوچته کی یا مثال د انسان د اخی ټو پرسیږي کنه نو دا خو د بار نه شي پرسول شي راکا تا خامخا د انسان پر بدن کې دی او هغه د اخی ټو پرسي یا مثال انسان داسې کګی راکږي نو به هغه د عمر د شاو تسلیم شه بل شي سه دام د چې مثال به تور باندې کله د انسان په بدن کې جن داخلي د دې ور دلیل دام نه چې ته هغه انسان چې هغه په خپل باندې وای کنه نو هغه جن لته تکلیف محسوسي نو جن خو بهر نه که بهر وي او د انسان د وار نه کنټرول کړي وي قبضه کړي وي نو باید شي هغه دغه ټیم کې د خپل ځان بچ کولې د والونه خدا دنه نه ځان ډیر نشي بچ کولې به چې غره پاسي هغه مریض سمدم شي ته نه تاسو کومه به کوم ځواله غته پتم نه نو دم دوران کې شکل تم مریض لا سزا ورکې مثال دم کې یدا سي ګوت به کې دی کنه چاله ګوت واړې نو هغه مریض چې چغي وي خود دم ختمېدون پس شکل مریض خپل حالت ترش هغه دا احساس بالکل نه کیږي چې زما د الله شاړولې دی زه چې په کمانه والم کنه والم دا یو حقیقت دی مسلم دی او مشاهده یو غټ دلیل دی شیخ اوس دا خبره چې انسان په بدن کې جن داخلي دا په کومه طریقې سره داخلي دوه طریقه د جناتو سي ها نو انسان په بدن د جن داخلي عمومي تور باندې د خلی بلار باندې داخلي د پوزې بلار باندې داخلي رش د یو غټي دولار او که تاسو د سوال مقصد دی چې را سبب سي ولې داخلي دا مقصد کنه نو داغه یو سبب د جناتو تر طرفه دی آی کې به اقسام د سببونه کې دي شغټ او یو د انسان طرفه دی جنات چې راځي انسان باندې نو غټ د درې سببونه دي یا کله کله د یو جن چې د انسان سره محبت پیدا شي دا محبت د وجنه تب د انسان باندې حمله کې یا ور داخلي کې پکې مانه یو کس پوسو کو وې دا جن چې کله انسان سره محبت کی او د انسان په بدن کې داخلي کې نو دا څنګه محبت ته دا خو انسان ته تکلیف ته نو ما ته ول جنات خو کما کله خلق ته چې دا کار کوي د اخر مين سي ویله توال کنه نو هغه د مين ښکاری محبت او تخکاری بهرحال کله د محبت د وجنه داخليږي او کله انسان سره نفرت پیدا شي نفرت داخلي د وجنه انسان په بدن کې جن داخليږي به نفرت چې پیدا کیږي د غي ځان له وجوهات ته لکه کله دا شکیږي چې انسان یو ځای کې او بخوړ کوي په بل شمانه جنو وي کله یو ځای کې کار کوي کله یو ځای نه راټوب کوي کله یو ځای کې ګرمه بوا شي کله یو داسې تلاړ شي صحراونو ته چې ال تر جناتو خپل کورونه یو د جناتو باندې خپي کیدي یا د غي په بچو باندې خپي کی نو د دې وجنا هغه بشمړي شکل د جناتو د ډیر خلک راغلي دي او هغه باندې جینې موږ ته پوس کو چولې یره د موږ بشمړي کړی کم ځای کې دیوال نه راټو کو زموږ بشي لاندې اگر شې دې کې د انسان غلطي نه خو د سبب د نفرت او کله کله د سحر جادو د وجنا یو سړی ساحر ته لاړ شي هغه سحر وکي په بل باندې دا سحر د وجنه انسان باندې جنات مسلط شي دا بیا ځان له مستقل موضوع ده چې سحر سو اقسام لري او څنګه به مسلط کیږي او نو محبت نفرت سحر جادو دې د وجنه او د انسان طرفه سبب دا دی چې انسان روحاني کمزور دی غانه بجانه اوري کله به انسان سره مثال د جن محبت پیدا شي خو جن په هغه په بدن باندې عمل نشي کولای داخله دی بنشي نفرت په پیدا شي نشي به داخله سحر جادو به خونه بشي داخله نو انسان هم ځینی د سي اسباب اختیاري چې داغه په جمانه د انسان په بدن کې جنات ور داخل شي لکه یو سبب مثال سره مون نه کول ذکر نه کول غانه بجانه اوریدل او چابسي خبرې کول مجلسونه نن سبا چې عام طور باندې ګور انسانان چې دي هغه روحاني کمزوري دي نو ځکه به د جنات حمله کوي د منځونو کمې دي د ذکرونو کمې دي تلاوتونو کمې دي او د سنا روا کو د سترګو حفاظت انسان نه کې د نظر غلط استعمالي نظر نو دا د انسان د طرفه د سي اسباب دي چې هغه جناتو تلار کولاوي شرازي او ما باندې حمله کولای شي شیخ صاحب بل په دې جناتو په شیاطینو کې څه فرق شته کدا یو دغه شي صاحب الله چې پیدا کړی دوه قسمه مخلوق کنه عبادت لپاره عام یو جن یو انس ملائکه د الله خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی راوځي جنات چې کله بیا سرکش شي یو جن هغه چې اول بس ته مثال درکم یو انسان الله پیدا کړ د چې اسلام قبول کو د مسلمان ویل کی چې يهودیت اختیار کړه ته ویل کی يهودي یا
نصرانیت اختیار کړه د مونږ اصطلاح کې عیسائی وي یا نصرانی ورته ویل کی دغه شان جن دی د الله پیدا کړي خدا چې کله سرکش شي سرکشه نو بیا د خلق من شریعت کې یا عام اصطلاح کې د شیطان ویل شیطان نو جن خو چې کله سرکش نو بیا د شیطان ویل کی نو دا فرق دی پکې چې کله په خپل حالت باندې هغه ته مونږ جن وایو چې کله سرکش شي بیا د شیطان وایو بیا د سرکشي کله انسان کې راشي کنه دې سرکشي د وجه انسان تم شیطان ویل کی مارانو تم شیطان ویل کی کله سپیت د الله رسول شیطان ویل دی تور سپیشل کنه دا شیطان نو شیطان دا چې کله یو صفت شاکرا شي او په یو صفت باندې متصف شنو دا غي د وجه هغه بیا شیطان ویل کی هغه خواږه جنی کې انسان سرکشي د صفت د وجه د شیطان او شیطان ته ویل کی خو شیخ د جنات قوی دي ک انسانان د طاقت په لحاظ باندې کوم یو چې سبدا یو مسلمه خبره ده چې جن چې ده کنه دا د انسان نه د قوت په لحاظ سره قوي ده یعنی طاقت په جناتو کې ډېر او په دې باندې دلیل هم شته قرآن کریم کې سليمان عليه السلام واقع کې دا تخف سوکر د بلقیس نو قال عفریت من الجن انا اتيك به نو هغه جن وی چې دا تخف تعالی روم د یو ملک نه د یو علاقې نه بل علاقې ته تخر وړل او لږ وخت قبل ان تقوم من مقامك او خود دومره دا چې د قوت په لحاظ سره خو جن دا قوي دی طاقت پکې شته اوس کدل د سوالو کې جره دا عفریت من الجن یو خاص نو موږ دا سوال ک پهلوان جن دا ویل کنه د پهلوان جن او د پهلوان انسان چې مقابله راشي پهلوان انسان کمزور دی د پهلوان جن مقابله کې دا چې عام طور باندې انسانان چې هغه کمزوري دي او جنات عمومي طور باندې قوي دي خو بیا دلته تاسو دا نقطه یاد ساتئ چې د فضیلت معیار چې دی کنه قوت طاقت نه لري هغه علم ده وربسيات كبيرة زي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه شاسه چې علم وکنه هغه ورته ویل اجن علاوه چې زبتا ته رسترګو پرب کې دا تخرو رسو نو دلته اهل علم وي چې د فضیلت معیار چې ده کنه هغه قوت طاقت نه ده علم نو بیا علم شو ګور علم انسانانو سره ده د علم د انسان سره ده کومه تاسو ګور کنه جنات کډیر قوي شي کنه نو اتی کډیرم قوي شي اس کډیرم قوي شي خو شته جهاز نه جوړ کړي لال سپیکر غي نه جوړ کړي مثال بل پرانا دا سیستم غي نه کړي ریل ګاډي دا نور چې کوم را آلات دي د انسانانو جوړ کړي نو د علم په باب کې انسان چې د جن قوي دی او د قوت طاقت په باب کې جن چې د انسان نه قوي دی او قران کریم کې دی خبرو ته اشاره هم شته کله چې د الله د طاقت په باب کې چیلنج ورکړي کنه نو ال د جن مخې کوي او انس چې انسان دا رسو کوي الله فرمایي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اډلې د پیریانو انسانانو یا معاشر الجن والانس جن مخې او انس رسو کته اوس مکه اسمان د کنارونو وته شي نوځي نو ال د طاقتور خلق مخې کې جنات او چې کله د علم خبر راشي نو الله انسانان مخې کې قران کریم کې د انسان مخې یا جن رستو یا یو تقدیم تاخير دي خبر نقطې کله چې د علمي مقابله راشي نو الله انسان مخې کې قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران كانسانانو بیرن راجم شي کنه او د قران په مثل لوړې شنو لا اتونه بمثله نشر وړه نو د علم په لحاظ سره انسان قوي او د قوت طاقت د زور په لحاظ سره جن شره دا قوي دی شیخ اوس چې جنات قوي شول او دا د انسانانو سره زبد غم لري زی بغض او کینیم لري ولې په حمله نه کوي چې بس هر کوڅه په غالي کې رسملول او بس لغت سوکانو دا ولې نه کوي دا څه وجه شسه به د دې وجه دا یو چې عام طور باندې د انسانانو الله حفاظت کوي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله او دویمه خبره ده انسان خپل ذکر اسکار دغه وجه باندې حفاظت کوي دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې کله انسان اسکار نه کوي ذکر نه کوي عام طور باندې معاشره ګورلو پران خلک بیا ولې چې نم نه کوي نو جوابدار چې دا لازم نه راشي یو ذات قوي او بل ذات ضعیف او د خامخه عملو غوای قوي دی مانم قوي دی مثال تاسو نم قوي دی پلار رواني وخ رواني خو ضرور نه چې هغه د خپل قوت نه غلطه فائدہ وایي
نو جن سره دي چې قوي دی خو دې قوه سره دا لازم نه چې خامخا انسان باندې عملو کی اوس دا ضروري مثال ته گاډي کې ناس یو ځای کې اوخره روان او ستا به گاډي را منډه کی نو سره دي چې قوت به کېشتا او دا غي باوجود انسان مثال او شری ستا به گاډي باندې حمله نه کوي او چې کله کوي نو بیا کولم شي چې کله وته دروازې کولوي د انسان طرف. شیخ بل سوال لا چې آیا د جنات غلا کولی شي غلا کولی شي کوم لیمټ دی کنه زموږ یو استاد هغه ویل زما سترګو پرب کې زما نشي نه وړاندې چې غلاګان شته کنه ځي خلکو تاثیر وسوسې دي شي سب جن هو غلا کولی شي دا خو یو مسلمه خبره اگر چې دې کې د اهل علم اختلاف شته ځینې اهل علم چې جن غلا نشي کولای چې څوک چې نشي کولای هغه یو تفصیل به کوي عزت وضاحت کوم خو خلاصه خبردار چې جن غلا کولای شي دلیل په حدیث ابو هريره جن هو ده چاغه سرسه د الله رسول هغه څوکیدار کړو او سړی راغی سړی حدیث کې دا رجل راغی سړی نو غلا کول ابو هريره کې تاسو حدیث معلوم دی عام خلکو ته معلومي به دې جن چې ده دته بدرې مش په باندې وځه بتاته عمل وخیمه آیت کرسی وای بیا مونږه ته محفوظي نو دا حدیث نه صفه معلومي کې چې جن چې ده غلا کول شي او دې حدیث کې دا هم شته چې ګوره جن شکل بدلول شي او دې حدیث کې دا هم چې جن چا څه خبرې مکولای شي مخامخ ابو هريره سره خبرې وکړي رضی الله تعالی دا هم کې شته چې جن تاسو دوکم کولای شي تر زاري مینه د زما واړه بچی د خیر پرې دا سمو آیا کنه نو دا ټول خبرې پکې شته نو بیا ځینې اهل علم هغه دا وایي چې او جن غلا کولای شي خو په دې شرط چې کله د انسان په شکل باندې راشي چې بخپل شکل بیا غلا نشي کولای خو مشاهده کې شو ګورنو ممکن دا چې جن د انسان په شکل باندې هم راشي غلا وکړو بغیر د انسان د شکل نام هغه غلا کولای شي مشاهده به باندې دلیل دی. شیخ آیا د کورونو د غلا کولی شي دروازې بندې دي لکه نبی رسول مو چې ګیټونه بند کړي او جنات نشي راتلی کنه دې کوم هیڅ به دا جن په هغه صورت کې غلا نشي کولای د الله د رسول حدیث ته چې ان شیطان یا شیاطین لا يفتح بابا مغلق د دروازه چې هغه بند دی کنه نو بیا شیطان دانه شي کولاوال شیطان کې قوت شته او دغه قوت په کې نشته چې دروازه کولو الله ولنه ور کړه دا د الله رسول فرمایي تاسو د شپې ود کېږي مثال کم د سلوخ دي او په کې براتيري پاغي باندې سر کې دا سره پاره چې شیطانان دي خلاو نو یا وبونس کې جوټنه شي د خپل جراثیم لري نو دا انسان عقل کې د سوال لازم چې زما سره لوخه پروت باغی باندې ما سر کې هو کنه نو ولا غسر نشي خو کولای خدغه قوت الله جل نه ور کړی چې استاد لوخه نصر خو دا قوت الله جل نه ور کړی چې هغه د بانک دروازه کولو کې یا ساده کور دروازه کولو کې او هغه دا مال دغه نه یوسي دلته خبر مې اساده شاس چې کله انسان کور درازي او دا دروازه بند نم کی کنه او دا نه اخلا کی دا سوال کله دا سکیدي شي ته به ځم کور تر هغه ما دروازه بند کړو دا غي بوجن مال د سکی هو نو هغه جن چې دا مخ نه غلې ستاره مخ نه غلې یا کله کله ته دروازه بندې خدای الله نو موانه نو بهم جنات لشي دا اهل علم دا وي بلکې حدیث کې راځي چې تاسو دروازه بند کړئ یو حدیث کې داسي بل حدیث کې دا چې دروازه بند کړئ دا الله نو مواله چې کله شیطان کور درازي او یو انسان سره یو ځای داخل شي دا دروازه بندې د الله نوم والے شیطان پاتې شي بهر که دروازه بند کو د الله نوم وانه غست د شیطان سره دن نشي به روټه دکینه نو بیا چې د الله نوم وانه لي نو بیا شیطان د سره روټه خوري نو خپل انډیوالان ته راځي زمونږ په دې کور کې شپمشتا او عشاء د ماستن خوراک هم شته او چې کله انسان دروازه بندې د الله نوم لي یا مثلا په تور باندې روټه دکینه نه د الله نوم واغست نو بیا د شیطان خپل انډیوالانو ته وي چې دا زموږ په کور کې لا مبيت لكم ولا عشاء تاسو په کور کې نه نشپاشته او نه پکې روټه پروګرام شوی بس دې کور نه ځي دا مو ته حفاظتي تدابیر شریعت خودلې لري چې کله کور تر راځي بسم الله وای د الله نوم لای یو شیخ دی د الله نوم ای خاص کرا کور ځای کې دا احتمالي چې ردینه پیسې ورکیږي دا علاج هم دی ان شاء الله موږ د علاج په باب کې به هم موجود شیخ صاحب په موبایل باندې دا دم کول لا بس چې موبایل باندې بس ډیر خلک بهر ملکو کې تا دوی چې ما دم کوم باندې اثرات دی خبرستو موږ ذکر کوو دم موبایل باندې بس نو شې صاحب ځینې اهل علم باندې ماجرت کې کنه چې موبایل باندې دم نه لري پکا خو هغه به دې پوهې نه په الحال موبایل باندې دم یقیني اثر کوي او د سي اثر کې لږه بدا وایم کنه یو عالم سره هغه چې موبایل باندې دم مکوي یا نکی
نو د علم ته وایي چې مثال ته یو بیان کې اوس مونږ دلته لګیا دا بیان ریکارډ کې څوک اوري دینه فایده کو اغسته شي کنه شاست یو عالم دی هغه بیان کې د جمعې خطبه کوي او هغه بیان ریکارډ کې یو بار ملک خلک اوري زندګۍ کې تبدیلی راځي کنه راځي یا موبایل باندې ما تا غب لګاوسی تا ما رنګو کو کانسل مې راته نو تال ته سرخی کنه سرخی غوسه راځي ما ته کانسل نو پښتو دا کنه کانسل موبایل باندې تاسو صرف واورېدل اثر وک نو دا خو ممکن نه چې زه موبایل باندې قرآن وایم والد یو مریض او هغه دا قرآن اوري او جن دې پکې خامخا په اثر کوي دا خو مشکل نه اصل کې دا مخامخ کې اصل دا لازم نه دی جو مریض دا اگر چې بهتر دار شي سړی مریض وګوري مطالعه کې کنه او کته ته پدې شي دی باندې یقیني جنات دی او ته موبایل باندې به دمه مثال نارینه یو ته ویډیو کال باندې ختم کی او تا د خارم چې د څه کیفیت او ستاسو تجربه مې نو دې کې اثر سره او باقاعده لکه دم د مریض اوریدلو سره تعلق ساتي نو هغه تاسو مخامخ اوریدل او کوم حساب تر باندې په موبایل باندې اوریدل خو قرآن کریم دې اثر کوي شیخ د دم نه علاوه کوم شی دي چې جادو نه په انسان حفاظت کیږي چې دم نه بغیر د رقیه من نه کړي خدا سي اسباب ز اختیارو ما چې د جادو نه به زما حفاظت وشي شي سبب دسی اسباب ځینې خوراکونه داسې شي لکه مثال عاجو کجوري انسان دا حدیث نه ثابت دي سحر جادو نه په انسان محفوظ او دا زيتون تیل چې دي کنه دا مشاهده نه ثابت ده دا هم چې ده جن ته تکلیف ورکړي انسان په بدن کې نو جن ته تکلیف ورکړي انسان بدن غوړي پاغه باندې او دغه شان حجامه چې دا حجامه دې سره کله انسان بدن باندې سیر شوی وي او انسان حجامه لګي مثال نور دم غنه لري خپل اسکار کې موږ کې حجامه لګي دا سیر یو خبيث شی دی کنه دا په بدن کې بری ګندې وینه باندې کی چې کله تا ګندې وینه د بدن نوخه هغه سیر مات شو لکه ټانکې چې سوډ شي کنه او به بیا روانه نو دغه حجامه یا عجوه کجوري یا خوشبو استعمالول دا په جنات باندې بدلږي چې سبدا یو نقطه را جنات چې کنه چې کله انسان باندې عمله کې دا خبيثان جنات نو خبيث ذات باندې پاک شنه بدلږي چرچان بورډران خلک دي کنه هغه چې خسته کمره کې کینې او سپری وکي هغه باندې بدلږي چې ډیران سره کینې هغه په خلګي نو دغه مریض باندې کوم بل فرض جنات راځي کنه هغه خوشبو لګ استعمالي خوشبو دا خوشبو په جنات باندې بدلږي نو خوشبو شو زيتون تیل باره کې زه ما خپل جنت تاسو باندې کوم شی بدلږي نو اول حل نه ویلو بیا مې زګب شپ لګولو ها نو ماته چې زيتون چې دا زمون بدر راځي او زيتون من بهترین شعر قرآن کریم کې ذکر شوی دی الله په قسم کړی دی کنه دغه بخامه خډيره فائدې نو یو فائدہ پکې دام دا زيتون سره مالش خوراک عجوه کجوري او خوشبو لګول د خوشبو باندې بعد اهل علم اعتراض کوي چې نه د علاج لپاره خو الله اسکار را خو دلی دي قرآن شته نو خوشبو د ضرورت ده نو دا قانون یا څه دي چې کومه تجربه چې دا قرآن حدیث سره معارض نه کنه ټکراو نه لري نو هغه انسان اختیار کوي او باغی باندې علاج کوي نو هیڅ ګناه نشته سهارج پکې نشته نو خوشبو خاصه قرآن سره کې ثابت هم ده او کبدی باندې مثال یو انسان د جن علاج کوي کنه او جن د خوشبو مخامخ او هغه باغ باندې بدلږي یا مثال یو مریض دی او هغه عام اوقات کې خوشبو لګي زيتون تیل استعمالي عجوه کجوري خوري حجامه هم کړي نو دا ټول برکت والا شي نه نو هر هغه تجربه چې هغه قرآن سنت سره ټکراو نه لري نو باغی باندې که سره علاج کوي نو کولای شي د سهارج نشته شیخ نن سبا لکه دا الیدیس د دمونه کوي او ډیر خلک په دې باندې اعتراض کوي چې تاسو دین یو کاروبار جوړ کړی یو ځکه نه اساسته دمونه کوي دا د سلفونو موږ ته ثابت کیو دا کار سي دي دې کې کومه فائدہ دعوتی شکل کې شته دی یا مثال نور کاغم پکې نه شران دي کې سم مانات شته دی دمونو کې شي سبا زبا اول تاسو یو مثال وایم کنه یو بازار دی او هغه کې دوه درې دکانداران دي او هغه 2 نمبر پودر والا په خرڅه او ستا وسوي چې ته یو دکان جوړ کې هغه کې ته سوچه په خرڅ طبعا لازم نه کنه چې ته دا کارو کې خامخ چې د خلکو ته فایده ورسي او دا جعلي په والا دا مثال درکه پودر په خلک داغه نه بچ زما خپل فکر دار چې بار معاشره کې 2 نمبر خلک معالجین دا ډیر دي د خلکو عقاید هم لوټ کوي عزت هم لوټ کوي او مال هم لوټ کوي دې بځای دا خنره
چې داسې خلک چې د هغې قدم صحیح وي خیر خوام وي او هغې دمونه کوي او خلکو ته فایده ورسوي د خلکو د عقیدې حفاظت هم وکړي. د دم په باب کې د دعوت عام سړی ډېر کولی شي. دا هم د قرآن نه ثابت خبره ده. انسان دم کوي والسماء ذات البروج هغه صورت کې د خبرې ته اشاره شته نو په دې معنی ډېر دعوت کوي. او بل دا چې د خلکو د عزت خیال به مساتلی شي. کله سړی اهل حدیث او درشو اهل حدیث درشو پاتې شو دا خبره شعر دي نه کاروبار جوړول نشي. کاروبار جوړول ښه نه دي خو کاروبار کله کله خپل جوړیږي دې ته خلکو خیال نه راغی. مثال تاسو روقې کوئ دم کوئ او تاسو داسې نشئ کولی چې تاسو 9:30 بجې راشئ هم دم کوئ چې 10 بجې راشئ هم دم کوئ چې مازدیګر 3 بجې راشئ هم دم کوئ. نه تاسو به خامخا یو ټایم ورته فکس ټایم بټاکي یره چې د 2 بجو نه والا تر 5 بجو پورې دغه ټایم کې روقې دم کوم او تاسو هم پته چې دا ټایم زما د دم ده دا غین علاوه ټایم زما د نور مړي ژوند دي د نور کار خدمت ده. نو چې دغه ټایم کې تاسو له خلک راځي او یو مثال لینه ته ولاړې قطار ته ولاړې او هر ورځ دا کار کیږي او ټایم مختص کی باندې به کاروبار شو به د خلک پیسې هم درکې شکرانه. اگر چې دا باغ اصل جایز کنه پیسې سړی مطالبه هم کولای شي. اگر زموږ شان مطالبه نه کوي دا بل خبره نو دینه به خپل کاروبار جوړ شي. زما خپل فکر دا خبر خلاصه دا شو باید چې اهل حدیث علما چې پوهه چې هغه خامخا په هر علاقه کې ولدي سالم هغه د ادم کوي روقې کوي د خلکو خیر خواهی ولټي خلکو له دعوت ورکړي. دې کې به فائدې ان شاء الله دې کې سهارج نشته بل اشیاء سب دې کې فائدہ ده چې بعد خلک دراز کوي چې مثال ما ته یو مرګري ول مړه ته دم کې وخت ځای کې د دین خدمت وکړو دا نشي کولای سو. نو ما دین خدمت انسان سره پاره کې دې لپاره کې چې الله ته نږدې شي جنت ته لاړ شي الله خوشاله شي. نو کته یو مریض دی او هغه صح کړي دلې او تعالی راشي الله ستاپه لاس باندې هغه خکې الله خکې ازته او بانش او تا دغه دعا وکي دا خنه رسون خلق دعاګانې سره والي د ډیرو غریبانو خلق دعاګانې انسان والي دا خنه بل فائدہ به قدام د غوړه شي. تبلیغي جماعت والا خلق دي کنه یا لدیس هم بیرون ممالک تزي کافر خلق له دعوت ورکړي لکونه روپے لګي یاره زما په لاس باندې 500 کسان ایمان راوړو ما یو کال کې 10 کسان مسلمانان او زه په کور کې ناس دم کې زما الحمدلله بدې لس دولس دیالس کال کې با بغیر مبالغه سونه جنات الحمدلله مسلمانان شي. نو دا خیر خبره نه کله دا قبول کی کنه زما په لاس باندې جنات او اسلام قبول کړه او ما دعوت ور کړه د ایمان وروړه تاسو مده خیر خبره او جو سړی پیسې لري هم دنیا کې او هم آخرت کې اگر چې پیسې غسل ضرور نه چې خامخا سړی خام بدم باندې چانه پیسې والے کنه ولکه دنیوي فایده پکې کم او اخروی فایده پکې ډېر. شیخ صاحب ایو کس ځان بخپل دمولی شي ځان بخپل دم کی او بالکل شي سره کله چې انسان کې دا اهلیت وي چې ځان خپل دم کی او باید چې ځان دم کی خو کله انسان د جناتو د احوالو نه خبر د جناتو د مکر نه خبر د غي د طریقه کار نه خبر نو بیا باید چې ځان نه یو تکړه معالج شلار شي. یو ډاکټر بیمار شي کنه نو به خپل ځان علاج په خپل کوي خو کبه نه کوي به ځان قابل ډاکټر ته ځي کنه زی دا شان د دم کې دا مسله ته بیمار شوی نو خپل ځان دم کا ستا په کور کې ځنه خلک وي کنه لکه ستا په کور کې مور شته نیا دي شته باقي باندې ځان دمو کا مو نیا باندې ځان دمه مور باندې ځان دمه یا مثال بابا باندې ځان دمه خو کدا بابا د پیرانو راواچولو به وسکه یا پیرانو دوکا کو بابا ته دا وایي چې بس مونږ زو زمونږ په نوم باندې لګالوا پخا کا مونږ دینه زو خو زمونږ په نوم باندې لګا یو شیله لال کا یو چرګ لال کا او بابا وایي چې سیدا ستا په نوم باندې چرګ لالوم نو جن خلاړو بابا دلا شرک مطلق نو خيار سړي باندې علاج کول دا بهتر دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله بارک راضي هغه یو مریض د مول نو جن وته چې زه زما خو استاد عزت د وجنه وزم نو هغه ګور عالم به ته نو مې ده کنه نو هغه لا لا علم ورکړ هغه ولته شنه زما د عزت د وجنه ما څه د الله او رسول تعالی د وجنه لاشه نو عام راقي او عالم راقي کې دغه فرق ته چې هغه د جناتو په خوې خاصلت باندې پوي او عام سره د جنات په خوې خاصلت باندې نه پوي دا دغه کول شي لکه دوه کول شي جنات کول شي. شیخ یو کس د دمونه کې بیا هم نه کیږي لکه دم مې وکړو بس تړم شي بازي وخت کې بازي نه مایوس هم شي څه نصیحت دی چې نه کېدل وجاو بیا دا دم جاری وساتي سوکي
بعد وخت د ځکه کې شې چې تا یو مریض دم کو او هغه خنش نو بیا دم کا خو کله چې یو مریض نخ کیږي کنه دا غي دوه کې دیش یو وجه مریض طرف یو د معالج د راقي طرف راځي کله راقي کې تقوا سوچ دم کې کنه هغه تقوا نه نو د سي خلکو باره کې مونږ ریدلې چې هغه قرآن شروع کړي هغه جنو بس خاندلې زماړه او سدالتا نسوار واچول ته ما سره علاج کولای شي او دا څنګه قرآن وي نو کله راقي شي هغه کې زور نه روحاني طاقت پکې نه تقوا پکې نه لاغت د مسر نه او کله معالج سره شي هغه نیکمل صالح واغه سوچ دمه نو هغه ځان له تقوا نه او ته دم کې لاړ بش ټلویزیون ته بکینه جن په بیا راشي ته به دم کې جن به لاړ شي او چې کور ته لاړ شي هغه بغانه اوري ته به دم کې ډایرکټ پلاټ سکاوي ته حمام ته ګیره بوخره ته به دم کې لاړ بش ود بش سار مون بونه کې نو دوه کې دې شي کله راقي کې تقوا نه خلاصہ او کله هغه مریض شه هغه کې روحاني طاقت نه تقوا بکینه دې د وجه هغه نه خکې Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.